السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. نن درته د یوې نوې په زړه پورې خوندورې ویډیو سره راغلی یم. څنګه کولی شو چې د پي ایکس آر نیټورک لپاره والېټ جوړ کړو. ملګرو مخکې د ویډیو شروع کولو څخه یوه غوښتنه درنه کوم، که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل در سره سبسکرایب کړئ، زنګ تڼۍ کېږئ، آل انتخاب کړئ تر څو زموږ نوې ویډیو ټولو نه مخکې تر تاسو ته ورسیږي. او ملګرو ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. ملګرو کله چې تاسو پي ایکس آر نیټورک ته ردننه شوئ، پي ایکس آر نیټورک مو خلاص کړ، نو دغه درې ټکي باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ او دلته ملګرو تاسو ته ټویټر ښکاري، د ټویټر باندې بیا ورته کلیک واخلئ. ښه ملګرو چې کله مو ټویټر باندې ورته کلیک واخیستو، تاسو ته ملګرو دغسې د دوی رسمي صفحه راخلاصه شي. نو تاسو ملګرو بیخته پکې لاړ شئ، داسې ملګرو ښکته تاسو لاړ شئ پکې. دلته ملګرو یو پوسټ شوی وي، دا وګورئ ملګرو د والېټ په باره کې. نو تاسو به دغه شو مور باندې ورته کلیک واخلئ. دلته ملګرو چې ورته کلیک واخیستو نو ملګرو دا به تاسو راکپي کړئ. دا مې چې کله کپي کړ ملګرو، لاړ به شئ خپل موبایل کې براوزر ته. دلته براوزر کې به تاسو ملګرو په سرچ کې دغه لینکس پیسټ کړئ او دغه به ترې ایستی کړئ ملګرو. نو دا به تاسو اوکې کړئ. چې کله مو اوکې کړ ملګرو، تاسو ته دا وننی یو ښکاري، دغه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دغه باندې چې ورته کلیک واخیستو، تاسو به ډایرکټ ګوګل پلی سټور ته بوځي. نو دغه والېټ به تاسو را انسټال کړئ، پي ایکس آر بیس. دا به تاسو را انسټال کړئ او دا به اوپن کړئ. ما خو ته انسټال کړی، زه یې اوپن کوم. دلته به تاسو چې کله هم دا اوپن کړه، اول کې به تاسو ورته کریټ نیو والېټ باندې ورته کلیک واخلئ او دلته به تاسو یو خپل کوډ ورته ورکړئ. تاسو چې هر رقم کوډ ورته ورکوئ، دوه وارې به ملګرو هغه کوډ تاسو ورته ورکړئ، یو رقم کوډ. دغه دی زما کوډ یې واخیستو او دلته ملګرو تاسو ورته په د سکایپ باندې ورته کلیک واخلئ، سکایپ. ښه ملګرو تاسو د دغه قیمت هم کتلی شئ، ډېر خوندور او په زړه پورې قیمت یې $0.22 یوه سکه ده. نو ملګرو د همدغه پي ایکس آر نیټورک لینک هم په ډسکرپشن کې درته اچوم، زموږ د واتساپ نمبر هم په ډسکرپشن کې شته، د معلوماتو لپاره میسیج کولی شئ. ملګرو تر بله ویډیو پر موږ ته اجازه راکړئ. بیا الله په امان.